راځي او موټی شو وطن افغانستان کړو وطن کې همن راوړو شاړې مېرې په ګلان کړو انشاءالله ورو ورو کار روان هر څه به ورو ورو کېږي آسماني حالت نه اوس خبره نه انشاءالله موږ به راځو بیا به راځو انشاءالله ستاسو مطمئنان لګیا دي همیشه هم پاتې انشاءالله مشکلات به حل کېږي الله انشاءالله په امن درته خدای کوي موږ تاسو ته په ګډه کار کوو تاسو کومک راته وکړئ ادارې ځواکونو سره کومک وکړو چې ادارې سره کومک وکړي خپلې وګڼئ خپل مې دي زه خپل اولاد یم دلته راغلی یم پنځه ورځې به درسره یم خدمت به کوم سمه ده د دروازې په مخ خلاصې دي هر وخت امر خدمت بس هر وخت راتلی شي فقط څنګه د وی وضعیت څنګه دی که شوی که خراب شوی شکر ده هزار واشو که شوی دی مخکې نه ډېر خوشحاله بله باندې په سوتر ساعت راغله په هر میدان شرایط دوه کسی د لغمان نه یم بس ستاسو خدمتګار یم دعاوې راته ورسره مې بس دعا راته چرخوا جوړه خوشحالي شي بیا به نور مینه ورور ولی شي چرخوا جوړه خوشحالي شي بیا به نور مینه ورور ولی شي نور غاړه راکړه چې زخمي زړونه درمان کړو وطن کې همن راوړو شاړې مېرې په ګلان کړو راځي او موټی شو وطن افغانستان کړو وطن کې همن راوړو شاړې مېرې په ګلان کړو وطن کې همن راوړو شاړې مېرې په ګلان کړو دا ولس ده تاسو پنځه ورځې بدل کړم تاسو د خدمت او دا ته پنځه ورځې ښې په خیر سره انشاءالله څومره خدمت انشاءالله وضعیت ورو ورو په ښه کېدو ده مطمئن اوسئ چې ستاسو همکاري د امنیتي ځواکونو سره د ادارې سره نو انشاءالله اداره به هم خادمه وي حاکمه اداره به نه وي زه پنځه ورځې دلته له خوست راغلی یم غواړم چې دلته خدمت وکړم لغمان ولسونو لپاره نو ستاسو همکارۍ ته ضرورت دی همکار اوسئ خدای هم خوشحال لره زه هم په خدمت کې یم هر وخت غږ راباندې کولی شي بس زما اولاد یم هر خدمت کې اداره په خدمت کې زم په خدمت کې یم هر وخت باید راباندې خو داسې یو سړي باندې موږ ویاړ کوو چې زموږ ولایت ډېر افتخار ده زم په خدمت کې یم زه والي نه یم دلته زه ستاسو عسکر یم ته زموږ ورور یې د خپلې ادارې سره کومک وکړئ د خپلو ولسونو دپاره د لغمان د ښایست دپاره کومک وکړئ انشاءالله خدمت ژوندی اوسئ هر څه لرو ژوندی اوسئ چې شوایت مو هیوادوال شو د سیالانو سره سیال چې
شوایت مو هیواد وال شو د سیالانو سره سیال سمره بخشي چې خبر پر ټول جهان کړو وطن کې همن راوړو شړ مېرې په ګلان کړو راځي یو موټی شو وطن افغانستان کړو وطن کې همن راوړو شړ مېرې په ګلان کړو وطن کې همن راوړو شړ مېرې په ګلان کړو او تا غوندې نر سړی زه ګوره یو سپین ږیری یم د غونډ افغانستان ګوره نه چاپلوس یم نه بل یم زه د دغه اډې چوکیدار یم د شپې دخوا ته مې چې ولیدلې او ته د خپل ملت له خاطره د شپې او د ورځې خدمت کوې دا د خدای نه خرابوي زما خوښ شو چې راغلم نه چاپلوسي درته کوم چې هر څوک اوسېږي خو ډېر نر سړی انډیواله په پاکه خبر درته راغلم راغلی یم پنځه ورځې راغلی یم ښه تاریخ په پرېږدي خدای پاک دې انډیواله بس همکاري وکړو وضعیت روغ و تغییر کوي ستاسو د ولسونو په همکارۍ به انشاءالله وضعیت تغییرېږي لغمان به نور د بمبار او د ویشتلو د وژلو ځای نه موږ غواړو چې لغمان د امن سولې علم او پرمختګ او دا به ستاسو په همکارۍ کې کار پرې روان ده نو هغه د اوس ګورئ الیشن کې عملیات روان دي ستاسو ځواکونه ښه په مېړانه جنګېږي مطمئن او نور هغه اټغر د وهم ټول شوی ده که خدای کول زه پنځه ورځې دلته راغلی یم والي نه یم ستاسو خدمتګار یم غږ به راباندې کوئ ستونزې راته راوړئ مشکلات راته راوړئ او حل لاره یې راته راوړئ ګډ به یې سره حل کړو ټول زما مېلمانه ډېر مشکل انشاءالله هغه وخت نور تېر شوی دی چې والي به خوبونه کوو ځوانان به ویده وو تاسو رهبري اوس شپه ورځ بیخ دغه ځوانان ټول زموږ راځي یو موټی شو وطن افغانستان کړو وطن کې همن راوړو شاړ مېرې په ګلان کړو راځي یو موټی شو وطن افغانستان کړو وطن کې همن راوړو شاړ مېرې په ګلان کړو راځي یو موټی شو وطن افغانستان کړو وطن کې همن راوړو شاړ مېرې په ګلان کړو وطن کې همن راوړو شاړ مېرې په ګلان کړو